په یوه وړوکي کلي کې یو مهربان دکاندار اوسېدو. د هغه نوم علي و. د هغه دکان د کلي په منځ کې و. ماشومان او غټ خلک به هر ورځ هلته راتلل. علي به همیشه په خندا خلکو ته په خیر راغلی وایو او له ماشومانو سره به یې ډېره ښه معامله کوله. یو ورځ یو غریب ماشوم دکان ته راغی. د هغه سره پیسې نه وې او هغه وږی و. علي د هغه حالت ولیدو او ورباندې یې زړه وسوځېدل. هغه ماشوم ته بسکټ او شوده ورکړه. ماشوم ډېر خوشحاله شو او له علي نه یې مننه وکړه. بله ورځ هغه ماشوم له خپلو ملګرو سره دکان ته راغی او هغوی ته یې وویل چې علي ډېر مهربان سړی دی. د کلي ټول خلک د علي دکان ته راتللي. د لږ وخت وروسته د علي دکان د کلي تر ټولو مشهور دکان شو، ځکه چې هغه له خلکو سره ښه چلند کولو او مدد یې ورسره کوله. له دې قصې نه مو زده کوو چې له خلکو سره ښه وکړو او همیشه د نورو مدد وکړو.